د پاکستاني طالبانو تحریک د پاکستان پر مرتد پوځ قیامت جوړ کړ. په لسګونه پاکستاني پوځیان هلاک شوي دي. دا چې دا پاکستاني ځواکونه څنګه او چیرته په نښه سول په اړه یې کره جزئیات کوم دي بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د تلاشۍ له یوې امنیتي پوستې سره چاودنه 11 سرتیري وژل سوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د تلاشۍ له یوې امنیتي پوستې سره په چاودنه کې 11 سرتیري وژل سوي دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرون سیشنبه مشال رادیو ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودېدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا ایالت په جاني خیلو کې له پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په نتیجه کې 11 سرتیري ووژل سول او څو تنه نور ټپیان سول. د دغه چارواکي په خبره دا پیښه تیر ماښام شاوخوا 9 بجې سوې ده. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله زیاته فعاله ده. همدارنګه بل راپور دا دی چې بنو کې تښتول سوي و پاکستاني پولیس بیرته راخوشي سول. راپورونه وایي په بنو کې له روضه پوستې څخه تښتول سوي و پاکستاني پولیس د قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته صحیح سلامت خوشي سول. د بنو پولیسو په یوې اعلامیه کې ویلي د تښتول سوو پولیسو روغتیایي حالت سم دی او هیڅ ډول زیان ورته نه دی اوښتی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.